یو خیال راشي او زموږ په ذهن باندې سوری وکړي، که هماغه وخت کې موږ ولیکو ښایي چې دا مو د موقع نه استفاده کړې وي، ځکه بیا هغه خبرې ذهن ته نه راځي. نو د ښې املا یا د یوې ښې لیکنې لپاره ډېر مهم شی دا دی چې ښه فکر دی، د ښو کلمو جوړول دي، او ذهن ته چې یو څه شی راغی هغه باید دستي ولیکل شي. د نوښت کلمه او د ابتکار کلمه موږ مخکې هم ذکر کړله چې الفت صاحب وایي چې د لیکوال دپاره نوښت او ابتکار چې دی د ډېرې کامیابۍ او د ډېر بریالیتوب لامل دی، او هغه ارواښاد وایي چې ابتذال چې دی دا د شاعر مرګ دی او د لیکوال مرګ دی، ځکه مبتذلې لیکنې هیڅوک نه لولي. نو لہذا موږ باید مبتذل لیکوال نشو، یا تقلید باید په دې شکل باندې موږ د چا ونه کړو چې همیشه موږ مقلد پاتې شو. نه، د یو چا د لیکنې نه فکر اخیستل کیږي، خو داسې نه کیږي چې ته د ټول همغه راواخلي. نه، هغه نه یو فکر راواخله، د هغه نه کیدای شي چې ستا ذهن د هغه د ذهن دروازه دې د هغه الفاظ خلاصه کي، خو بیا په خپله په ذهن کې نور الفاظ خطور کوي. د لفظونه داسې نه دي چې د یو چا ځانګړی خلقت دی هغه جوړ کړي دي بل څوک دې نه کاروي، خو نه، د هر چا کمال په څه کې دی؟ کمال په دې کې دی چې په ښکلي انداز کې یا په نوي انداز کې یا په یو نوښتګر او ابتکاري ډول باندې ذکر کی. مثلا چینار په پښتو لنډۍ کې ډېر یاد شوی، چینار اور واخلې له ځانه، ماین په ما دی خوب د تا لاندې کوینه. نورو لیکوالو هم چینارونه ډېر یاد کړي دي، خو هغه چا چې چینار یې ډېر ښه یاد که، ډېر یاد که، خو په مبتذل ډول باندې یاد نه که. هر ځلې چې چینار یاد که، هر ځلې چینار په نوې بڼه یاد که. مثلا غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو، راځئ چې غچې واخلو چا وژلي چینارونه، په غاړه د ویالې به بیا په شنه لمانځه درېږي، بلبل په اذانونو رابللي چینارونه، وطن کې مو د غم نغارې چا وډنګولې، کاروان خو په ځای پرېږده کوچېدلي چینارونه. وګورئ بل ځل چې چینار یاد شوی دی نو په دې شکل نه دی. مرغان دې راشي زموږ لپو کې د ځالې وکړي، غر مو نختر نه لري، کلی مو چینار نه لري. یا راشه د رحمت بارانه خار اخیستی اور دی، ژوند لکه د کلي د چینار اخیستی اور دی. یعنې دا هر ځل چې چینار یاد شوی دی نو چینار په داسې یو ابتکاري او یوه نوې بڼه باندې یاد شوی دی چې سړي ته خوند ورکوي. که د چینار په همداسې یو نوښت ډول باندې یاد شوی وی او هېڅ ابتکار پکې نه وی، نویوالی پکې نه وی، نو امکان لري چې بیا چا ورسره ډېره دلچسپي نه لرلی. مګر دا چې داسې نوی یاد شوی دی او ابتکار یې په یادولو کې شته دی، نو د چینار یادول سړي ته خوند ورکوي چې کاروان صاحب ذکر کړی دی. نو لیکوال باید ابتکار ولري. اوس که موږ په لیکنه کې یا په یو شعر کې چینار یادو، کټ مټ باید د کاروان صاحب د چینار په شکل نه وي، هغه نه باید ښه یاد کړو. که هغه نه ښه نشو یادولی، لږ تر لږه په یو بله بڼه یې داسې یاد کړو چې د کاروان صاحب سره توپیر ولري. نو دا د شاعر او د لیکوال نوښت او ابتکار دی. همدارنګه د نورو له مشورو څخه ګټه پورته کول. یو مبتدي لیکوال لپاره چې څه لیکي باید نورو ته یې وښیي او مشورې ترې واخلي، ځکه دا وړ مشورې د املا لیکونکي لپاره ډېرې ګټورې تمامېدی شي.
پر املا نیوکه او انتقاد هم چې عمراني بڼه ولري هم د پرمختګ لامل ګرځي. مثلا ما یو شی ولیکلو باید بل چاته یې وښیمه، ته وګوره په دې باندې یو نظر ورکه. هر ځای کې چې د انتقاد لاره خلاصه وه هلته پرمختګ راځي، خو چې د انتقاد لاره بنده وه بیا هلته پرمختګ نه کیږي. نو انتقاد او کره کتنه د انسان له ژوند سره سم را روان دي. یو کتاب چې هغه د خدای قرآن دی هغه د کره کتنې او د انتقاد نه بیرون دی، په هغه باندې انتقاد نشي کیدی. نور په هر شي باندې انتقاد کیدی شي. حتی امام بخاري رحمه الله چې کله احادیث راټولول نو څو علما راټول شو، د امام بخاري نه امتحان واخیسته. سل هغه احادیث چې امام بخاري د صحیح او د درست سند سره راوړي وو، دغه علماو د هغې سند ته تغییر ورکه او امام بخاري مخې کې کېنو، هغه سل حدیثونه ورته یو ځل باندې تیر کړل. او بیرته امام بخاري ته د توضیح دپاره وخت ورکه. امام بخاري هغه سل واړه احادیث چې دوی په غلط مسند ورته وړاندې کړي، په غلط سند ورته وړاندې کړي، هغه ورته د دوی د سند مطابق هم دغه کړل، واضح کړل چې تاسو داسې دغه کوئ، خو نه د دې سند داسې نه دی، داسې دی. یعنې دا یو استعداد دی، تاسو وګورئ یو خارق العاده استعداد. نو هغه احادیث چې هغه راټولول، د احادیثو په راټولولو کې هم د ډېرې کره کتنې نه کار اخیستی. مثلا دی کله چې یو ځای ته د دغه په خاطر ځي، د احادیثو د راټولولو په خاطر ځي، یو څوک ګوري چې د خپل اسپې سره په یو پټي کې دی او هغه اسپه سریږي، نو بیا دی ورته لپه نیسي او هغه د خواته راځي. هغه اسپې ته داسې یو روحیه ورکوي، حیوان دی چې ګوندې زما په لاسونو کې وربشي دي، هغه چې راځي د ده لاسونه خالي دي. امام بخاري چې د څه دپاره ورغلی و، چا ورته ویلي چې د سره یو حدیث دی. امام بخاري ځان سره فکر وکړو چې دی د یو حیوان سره چې دروغ وایي، نو کیدای شي چې په دغه کې د حدیث په روایت کولو کې هم دروغ ویلي. یعنې په دغسې یوه کره کتنه باندې زموږ او ستاسو احادیث راټول شوي دي چې هغه زموږ د دین بنیاد دی. نو کره کتنه د یو مبتدي لیکوال لپاره چې څه لیکي باید نورو ته یې وښیي، ډېره ضروري ده او مشورې ترې واخلي، ځکه دا وړ مشورې د املا لیکونکي لپاره ګټورې تمامېدی شي. نو پر املا نیوکه او بیا هغه منل چې عمراني بڼه ولري د پرمختګ سبب کیږي. نو اوس بیا همدغه د سالمې نیوکې خبرې ته راځو. سالمه نیوکه، یوه نیوکه موږ مخکې درسونو کې هم دا خبره وکړه چې کله کله نیوکې تخریبي بڼه لري. که د تخریب نه تیر شو او تعمیر ته راشو نو دا ګټه لري. که د تخریب په بنیاد باندې یوه نیوکه یي، نو بیا هغه څوک چې نیوکه کوي هغه کوشش دا کوي چې دغه مقام راټیټ کړي. نیوکه باید په داسې شکل باندې نه وي چې د ادب مقام پې موږ راټیټ کړو، بلکې د اصلاح دپاره وي. نیوکه زغمل هم پکار دي، خو د ناسمې نیوکې زغمل بیا ستونزمنه ده. مثلا د کارغه بچی تور دی، که څوک کارغه ته ووایي چې ستا بچی تور دی، نو هغه په مشکله باندې دا خبره به ومني چې د هغه بچی تور دی. خو هغه څوک چې ورباندې نیوکه کوي دا خو طبیعي خبره ده چې هغه وایي چې وروره ستا بچی تور دی، نو چې ته نه منې دا خو ستا کار دی. طوطي کارغه باید دا ومني چې بچی تور دی، سره د دې چې ده ته ډېر زیات دغه دی ګران دی. زه به یو خوا کې یو بل مثال هم ورکړم. یو مسلي ته یو پاچا وویل چې ورشه په دې کلي کې وګورته چې ښکلی ماشوم یي راوړه